څه وخت بي بي شیرین خیر دی سړی به په تا پسې سپي را روان دي سپي خو نه دي در پسې سپي بلا دي واخلي او بلا د برګۍ دي را پسې من د پلویو شور شرنګ دی نادان نجلۍ یار دې ملنګ دی نادان نجلۍ یار دې ملنګ دی نادان نجلۍ یار دې ملنګ دی تا څه خیال دی چې ته به د کوژک په لمن کې د سخوندرانو د غویانو تر شا راسه پټ سې دلته راسه لایکه چا ته وایې و تا ته وایم څه کیسه ده ښه ما ته وایې دا یله سلاتورۍ که سپینه ما وروره ما پر اسمان غوښتي خدای پر مځکه راکړي را دلته دې خواته راسه دې خواته اوس غواړې چې دا خولې دې د دا مایکه در ډکه کړم ورور دا د اوسپنې مایک دې څوک یې خوړی سي یار مسلمان یې بچاو مې کړې بلا یې لایکه اوس ووایه څه کیسه ده 1,10,000 روپۍ پر باندې دي د 3 کالو د 1 میاشتې په بانه یې راسه یوړې 3 کاله یې وسول زه پسې زغلم دی راسه زغلي څو ورځې مې په ګلیو کې نیولی دی راسه ټوپ کې یو واره د کور په دروازه راسه ننوتی زه سور ته پسې ننوتم چې ورغلم دی لکه مژک دغه په ټیم کې د برې په ټیم کې راسه د څه شي د برې زویه چې ټیم سره وڅنډلی دی چې ځینېله شو پر بام راسه وختې بیا هم دوربین پسې واچوي په دګر د کوټه کې نه معلومېده بیا مې یو ورځ په جنا روډ کې ولیدی په جنا روډ کې چې مې ولید وروره چې داسې م پسې اله کړله وروره ده چې دا ګام واخیست دی چې داسې چې ټوپ یې کړل نو دا ټوپ یې کړل نو څونه به ټوپ کړي چې دا ټوپ یې واخیستی تر 140 موټرانو خانه خراب یې راسه ټوپ کړل کور خراب یې سلطان محمد ګولډن ولکه غورځېدلی دي ته څنګه وغورځېدې په سلطان پسې وام نه دی پسې په ما پسې دا قیامت دی وروره 140 ګاډۍ څه 140 غرونه والا درته کراس کوم لکه دا پور څه نه ورکوې پیاز په ګنډه دی ډوډۍ لرې نه لري د ماښام په ډوډۍ هریانه مې هر دونه پیسې نه زه چې زار په وخورم نو دغه بلا زار خلاص کړم کیسه دی دا زما وروره دا وایي څه تا خو نوم زوړ ټي وي راوړی دی یاره موږ به ټي وي خراب شي پر دا ککرۍ به مو ووهلو Kansen var varmasid, I will be at Jensen. Nere till han bo, är god för att jag kilo och ska lägga kicka ner. کور خراب یې دا سینل بند کړه دا د بولان چینل ولګوه ودرېږه زما د زوی واده وګوره والله که مې خپلې وې 50,000 روپۍ د 8 سړي پور راکړې صاحب د زوی واده مې په ډېر درب وکړي کړه پسې په منځ کې بابا وفات شو بس یوه نیمه میاشته پاته خیمې ولاړې د کرایې وصولې وروره پاته نه شو وروره یو بنډار شو هر سړی 5 واره را روان دی وروره چای پر باندې دي شنې ترخې تروې تورې خړې دې ټایم وروره که ته غاندې پخېږي سهار غرمه ماښام ګور تر ټایم معلوم را روان وو وم سرې غالۍ اوارې وې خلک ناست وو ګر سره دا نه معلومېدله چې دا اوس پاته ده که واده دی یو 2 کسانو خو دا ورته ویلې چې وروره مبارک دي څه ګوره زما وروره جلاله د پښتو متل دا اورېدلی دي متلونه خو ډېر دي د پښتو کم یو شی هغه نه وي وایي له خپله تل د کسر پښه سمه غځوه اورېدلی دي نو څه فایده اورېدلی خو د نبو اکا وشم دی څه عمل یې پر کړی خو داسې وکړه دا څه ورماک په یوه شرط یې ورمافوم که دی دا کول را سره کوي چې آینده به دی د خپل تلتک سره سم پښې غځوي سم په سادګي سره به دا رسمونه نمانځي دا کول ورسره کوې د پلار مې توبه ده که سور په خپله وکړي بیا نو پلار غریب راولي د پلار مې توبه ده د پلار څنګه توبه ده ته لکه تا د پلار نوم څنګه واخلې تا ته وایم ته خو تر ما تر 2 سپږمو یې